سلام علیکم ګرانو او زړه ته رانږدې مینهوالو سلامونه مو هرکلی کوم خوښ شوم چې تاسو سره په یو بلې نوي او په زړه پورې ویډیو کې سره یو ځای شوم. نن مو داسې یو ښکلې په زړه پورې ویډیو تاسو برابره کړې ده، هغه چې دا د کوز د لویوالي اسانه علاج. نو کوشش وکړئ زما مینهوالو که چېرته مو زموږ یوټیوب چینل نه وي سبسکرایب کړی، زموږ یوټیوب چینل همدا اوس نه سبسکرایب کړئ او ورسره څنګه د ګنټې نشان ووایئ چې راتلونکي ویډیوګانو نه هم تاسو خبر اوسئ. نن ویډیو د هغه میرمنو لپاره ده چې هغه شکایت کوي چې واده نه بعد او خاص هغه وخت چې 3 بچي پیدا شوي وي چې د خاوند تناسلي اعلی ور داخل شي نو هیڅ معلومات یې نه کیږي او ښځه او میړه بیخي صحي طریقې سره خوند نشي اخیستلی. نو د دې لپاره یوې نوې نسخې سره حاضر یم. یو انار راواخلئ او د هغه پوستکی لرې کوئ او ښه یې ووینځئ او بیا یې په لمر کې وچ کړئ. چې پوستکی ښه وچ شو نو تاسو یې لاس کې ونیسئ نو بالکل سخت به وي. او اوس دا انار پوستکی په یو صفا لوښي کې واچوئ او ښه طریقې سره یې میده کړئ. بیا لږ شانته اوبه واچوئ او ښه ټینګ یې جوړ کړئ، دومره چې په یوه ټوټه کې یې واچول شي. له میډیکل سټور نه یوه نوې او تاوه کړې ټوټه پټۍ کړئ او په یوه ټوټه کې واچوئ او هغه په یو لوښي کې څه وزبیښئ چې له هغې نه اوبه جوړې شي. هغه اوبو نه تاسو ګټه واخلئ او بیا د شرمګاه دننه کم از کم 2 ساعته یا 3 ساعته کیږدئ چې د سملې یا نو بهتره به وي له باله 3 ساعتونو دغه غوټه لرې کړئ او بیا شرمګاه ووینځئ. په یوه هفته دا عمل تکرار کړئ چې په یوه هفته کې به دغه عمل باید تکرار شي ځکه ډیر مهمه ده. د شرمګاه به مو ډیره تنګه شي. که ویډیو مو خوښه شوې وي نو زموږ چینل در سره بیا هم سبسکرایب کړی نه وي او ورسره څنګه د ګنټې نشان ووهئ چې راتلونکو ویډیوګانو نه هم خبر اوسئ. او که چېرته مو زموږ ویډیو خوښه شوې ویډیو ځان سره لایک کړئ.